ما پرون درته ویلې د معلمینو ډېره ګناه ده د علي رضی الله عنه په خبره که د متعلمینو چې په ورځ د قیامت به الله پوښتنه کوي د معلمینو ډېره ګناه ده. څه وایي طالبانو؟ اسلامي امت دا هم جهاد ده چې تجارت وکوي. نن ولې علما چپ ناستي تجارت ته جهاد نه وایي؟ کله چې د ما تجارت په پښو باندې ودرېد د جهاد کولی سمه. نه وایم جهاد دی نه روان دی وي جهاد هم، خو تجارت تم یو جهاد ووایه، علم تم یو جهاد ووایه، حفظ د بلادو تم جهاد ووایه، فی عدم ضیاع الوقت تم جهاد ووایه، صحت تم جهاد ووایه. ولې حفظ د صحت نه کوي؟ د خپل بدن ولې نه ساتي؟ ولې ډاکټران نه روزي؟ سیاست فی التفکر. ما پرون د ابن خلدون کومه خبر چې تاسې ته وکړه طالبانو ورونو، چې کله تړون راسي او بادشاهي ته ورسیږي، د تړون خلک چې کوم کار کولی سي بل ته به یې نه سپاري. نن مو ورته سپارلی که مو نه ده سپارلی، دغه سبب د زوال د نظام ګرځي که نه ګرځېږي طالبانو ورونو. ولې په سیاست کې د تفکر د علم د لحاظه پرمختګ نه کوئ؟ فلتکن اکثر ملابسکم من سن، اکثره د تاسې اغوستونکي شیان دي د مسلمانانو هیوادونو نه رسي. ولترتقوا الصناعات الاسلامیه، اسلامي صنعتونه د پرمختګ وکړي. دا کامره چې راغلي موږ نه چې اوس ویډیو کوي، چا به چاپ کړي وي؟ چا به جوړه کړي وي؟ چین. ولې د کفر صنعت موږ ته راځي؟ ولې د مسلمانانو نه راځي؟ ولې عار و پیغور نه درته درېږي چې په اسلامي امت کې اول قرآن چې چا چاپ کړی طالبانو هغه کفر چاپ کړی. سان پیترزبورګ کې اولینی قرآن چاپ سوی ده. ماشین د چاپ باندې اولینی قرآن کفر چاپ کړی ده طالبانو. سان پیترزبورګ کې اولینی قرآن چاپ سوی. ولی اسلامي امت شرم نه لري؟ ولی اسلامي امت ته نه په ضرب زیدون و عمران باندې رایات کو سرپیمیر کې نو چی دی چې ټول اسلامي امت مو دې ته متوجه کړی ده؟ ته په دې باندې فکر وکړه ولې موږ زهر نه خورو چې اولینی قرآن موږ ته چا چاپ کړی؟ ولې موږ صنعتونه په هر څه شي دغه موبایلونه چې تاسې دي دا د نن زمانې ضرورت ده، دا که نه ده ضرورت؟ هر یو چې لاس کې نیولی ټلیفون د چا صنعت ده؟ د چا صنعت و تجارت ته تاسې وده ورکړې؟ د کفر. ولې دا صنعت موږ په خپله باندې نسو کولی؟ دا ضرورت ولې موږ په خپله نسو پوره کولی؟ کله چې موږ له دوی نه ټلیفونونه وانخلو، دغه چې تاسې دا کوم هغې استعمالوئ څه ورته وایي پکې دا نیټ یې دا پیسې دا ټولو د دوی کفر وینو ته بیرته رګونه ورکول کېږي که نه ورکول کېږي طالبانو؟ په افغانستان کې 40 میلیونه انسانان 60 میلیونه خو ټلیفون لري که نه؟ یوه روپۍ چې په مصرف کې 60 میلیونه، دا 60 میلیونه وینه د چا رګونو ته ورځي؟ د کفر رګونو ته ورځي. قوت چا ورکړه؟ د مسلمانانو ته دا قوت چا ورکړه؟ د کفر ته دا قوت چا ورکړه چې نن په غزه باندې بمبار کوي؟ په پلان کې دا قوت چا ورکړه؟ نو خو ما ورته ورکړی ده. ما ورته ولې په خپل صنعت باندې مباح دی؟ الله دې تا په مځکه باندې نه نباسي. ولترتقوا الصناعات الاسلاميه وتنشأوا المدارس العاليه بكثرة. دومره لوی مدارس جوړې کوي. مدرسه دی تنا طالبانو پنتون ته نه وایي، هر تربیتګاه جي ته که مکتب یو فعشرة متعلمون تعلیما راقیا، 10 نفره تربیه که چې لوړ استعداد لري په لوړو علومو، افضل من آلاف من الناقصین تعلیما. موږ نن په افغانستان کې دکتور نه لرو، نن موږ په افغانستان کې په مدارسو کې متخصص نه لرو. طالبانو ورونو زه مجبور یم وایم، څومره وخت مخکې ما موږ یو ورور د پوهنتون رئیس ته ما ورسره خبره کوله، طالبانو ما ورته ویلي وایي موږ په پکتیا کې د تخصص دپاره یو څوک خلاص کړ پوهنتون که نه چې دې نه بعد به کوم طالبان چې په لویې دورې نه فارغان سوي هلته به تخصص کوي. په هلمند کې م خلاص کړ، په غرجي کې م خلاص کړ، په مزار کې م خلاص کړ، په قندوز کې م خلاص کړ. دا درس به دوی ته متخصصینو ته څوک وایي؟ وایي دې موږ هم طبیعت را خراب کړی، د وزارت په سطحه په دې مجلس کېږي. زه مجبور یم وایم طالبانو چې تاسې کې یو درد پیدا سي، دا به څوک دا درس به څوک ورته وایي؟ دا درس د تخصص درسونه به څوک وایي؟ دا به هغه علما وایي چې هغه له جامع اسلامي نه فارغ سوي وو، هغه علما به ورته وایي چې جامع الازهر نه فارغ وو. نو تا خو بله ورځ جامع الازهر ته بېدینه علما ویلي، دا خو د جامع اسلامي علماو ته چې متخصصین دی هغو ته خو د وابیان ویلي. نن ولې په تا باندې قحطي راغله چې خپله متخصص نه لري؟ چې د پکتیا په پوهنتون او د بلخ په پوهنتون کې هغه څوک درس ورته ووایي چې د تا د مدرسې نه فارغ ده. د موږ په مدرسې نه فارغ نن داسې مولا موږ نه لرو چې متخصص د تخصص په دعوت، تخصص په معاملات مالیه او معاصر مالیاتو کې نن درس وای نه لرو.
نو خو وایي طالبانو موږ علم کې کامیاب یو که پرمختګ مو کړی چې یو تنهغه په فقه کې متخصص موږ نه لرو طالبانو په عصري مالیاتو کې طالبانو نن متخصص استاد نه لرو چې د پکتیا پوهنتون ته یو 20 دانې استادان ورته پیدا کړو چې هلته د تخصص درس تنها په اسلامیاتو کې نور خو پرېږده فی الدعوت فی التفسیر فی العقاید داسې څوک چې هغه دکترا ولري نه یې لرو په خپلو مدارسو کې کوي یا به د ازهر نه یا به جامع اسلامي نه یا به د پاکستان نه یا به د هند نه یا به د بل جنې ولې موږ په مدارسو کې نه لرو موږ پرمختګ کړی که شاته پاتې یو چې بیا وایي وابیان دي که دا د وابیت خبره مو متسلسل باندې بوله یاد ساتي امت مسلمه به تر دې نه هم ذلیلي خوشحاله یې ځان ته موږ په مخ باندې تللي تر موږ اسلام نه نن مسلمانانو نه ذلیل مخلوق په دنیا کې نسته ده دومره موږ مظلومان دومره نن ذلیلان پیسې موږ نه لرو سوالونه موږ کوو چندې موږ کوو مدرسه موږ په مخ باندې نسو بولی تاسې خو لاړ شئ د نور اسلامي د کفري دنیاوي پوهنتونونه وګورئ چې هغوی خپل هغه تعلیمي ځایونه کوم حالت ته کړي نن د موږ مدرسې محتاج دي موږ نن جومات نه لرو نن موږ خپل شاګردانو ته خرچه نسو برابرولی مخکې خو چې حکومت نه و راسره څوک مو نه و اوس مو چې حکومت راغلی د اوس مو چا پوښتنه کړې ده اوس مو د مدرسو کوم کار سوی یو څو مدرسې جهادي په نامه باندې فقط ته به وایي چې دا مونږ کفري مدرسې دي چې هغه جهادي مدرسې نه دي چلولی سي دا د مدرسو چلول طالبانو په ما باندې دي زه به خلکو ته ځان خان ته یو خان ته ځان ذلیل کوم بل ته که دا په نظام باندې دا مدرسو چلول دي دا اوس مو که پښې راټولې کړلې دي موږ دیني مدارسو چلول په چا باندې دي په نظام باندې دي ولې نسي چلولی 2 روپۍ نه لري که نه خو زه بیا درته وایم چې تجارت ته لا تقتلوا انفسکم مه مړه کوئ خپل ځانونه مو دا چې اوس پیسې کې ډېرې وایي تاسې ته اقتصاد برابر وایي او پس له دې نه تاسې چې دلته مدرسې نه فارغان سوي وایي هلته مو تاسې تخصص ځای جوړ کړی خرچه مو درکړې وایي هغه جي ته بورس ته تللی هغه جي ته بیرته به راغلی دماغ موډ به هم برابر و ځکه تا علوم به پورته سوي ولا علومو کې به دکتورا به دې راوړې ولا متخصص فی العلم به وي دماغ موډ به هم د سره برابر و نو 100 نفرو نه لسګونو 100 انسانانو نه 10 نفره ښه تربیت کوي ولا تمکنوا الاجانب من البقاء في بلادکم قدرت مه ورکوئ پردیو ته چې تاسې وطنونو کې پراته سي ځکه دلته که پاتې سول هغه چې دلته راسي خو لوړ استعداد والا سړی به راځي نو ته د هغه عزت کوي د هغه لاندې کېږي قومنده د هغه منې خو د هغه غلام سولې وجدوا في القوة لإخراجهم واتحدوا فيما بينكم لطردهم ذلك مما يجب عليكم أيها المسلمون دا یوی خیر دی امت مسلمه دا په تاسې باندې واجب دی په دې عمل وکړئ څو کاله ووتل 103 کاله د ده بیچارګي د دې خبرې نه وتلي تر اوسه پورې امت مسلمه ویده ده امت مسلمه بس بېرته څادر وښوره به راځه کښېنه کښېنه بیا څادر په سر واچوه بېرته راجیګ سه راسه وظیفه درکم زړه وښوروه نو زړه وښوروه ډېر ښه ده که دغه جهاد چې اسلامي امت بیرته خپل حالت ته لاړ کم یو جهاد ده خپل حالت ته اسلامي امت باید بوتلل سي هغه داعیانو ته ورسئ چې هغه داعیان مو بیرته خپل هدف ته ورسوي هغه داعیانو ته ورسئ چې هغه داعیان مو ما یوه خبره ورته وکړه چې د پلانکۍ هغه مه کوي وابیان دي بس ټول عمر په وابیانو پنجپیریانو کې تیر سو تقریر کوي یوه خبره چې درنه غلط سي ودلي د هغې عرابې غلطې ویلې بس دا غلطیا خو دې غلطیا پسې پښې رالوچې کړي ټول افغانستان مو پې باندې ونیو ولې دا غلطیا چې موږ نن ذلیل یو ولې دا غلطیا چې اسلامي امت نن تر مظلومیت لاندې ده دا غلطیا نه بلئ تاسې دا چې نن اسلامي وطن ټول افغانستان خان وطن افغانستان ده نن دا خاني موږ څه کوو چې موږ بل ته محتاج یو د یو سوال دپاره یوه ډوډۍ موږ نسو پیدا کولی دا سره زده کوي